بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الثاني میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د مرغومې میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د مهاجرت او پناه غوښتنې مؤسسو مسؤلانو د هرات والي سره لیدنه. د هرات ښار په اومه ناحیه کې د اورلګیدنې له امله د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ته مالي زیانونه اوښتل. او د هرات د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلانو له لوري د 10 روسي او اندونیزیایي ګرځندویانو د راتګ خبر. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه عمر یم. د هرات ښار په اومه ناحیه کې د اورلګیدنې له امله د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دغې اورلګیدنې له امل چې په یو لوی مارکیټ کې د کورونو دروازې جوړولو لپاره رامنځته شوی تر اوسه نه دی څرګند. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د شپې شاوخوا 11 بجې دي. دلته د هرات ښار په اومه ناحیه کې یو ګاراج چې معمولا د کورونو دروازې پکې جوړیږي د اورلګیدنې ښکار شوی دی. د هرات د اطلاعاتو او کلتور رئیس چې له اورلګیدنې وروسته د پیښې ځای ته ورغلی و د پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي. او نور الحمدلله د اطفایې په راتللو سره نور ټول اور مهار شو او که خدای نخواسته دا اور مهار شوی نه وای په میلیونونو نقصان به اوښتی و. اوس ټولو ته اطمینان ورکوو، د هرات ښاریانو ته، د هرات خلکو ته، ټول افغانستان ولس ته چې الحمدلله د اسلامي امارت کوم هغه اطفایه ځواکونه چې وو او همداسې امنیتي ځواکونه دا ټول رسېدلي وو او په وخت سره دا اور مهار شو. ځایي اوسیدونکي هم د اور په کنټرول کې د هرات د سیمهیزې ادارې په ځانګړې توګه د دغه ولایت د اور وژنې ادارې د وخت اقدام هرکلی کوي. اولین کاری که ما کردیم اوزش خبر کردیم، اوزه امنیتی خود خبر کردیم، اوزه امنیتی ما بیامد و اونا چیز خبر کردن، اطفائیه خبر کردن. خدا خیر بده اطفائیه که واقعا آنچه که در توانش برسید به ما کمک بکرد و بیامد آتش مهار کرد. از ساعت 10 که شروع شد تا ساعت 3 شب تا 3 شب ایر مهار کرد، یعنی 3 شب ایر مهار کرد. بعد از 3 شب که مهار کرد بازم تا 5 صبح همینجی اطفائیه خود یک تانکر فرستاده بود و در طول شب هم اولین کسی که به حساب آمد خود جناب شخص ولیس بزرگوار بودن که ساعت 10 بجې اینجا وجود داشتن تا ساعت‌های 2 شب اینجا بودن، همدردی کردن خدمت مردم. دلته د استوګنې کور دی چې د دې ګاراج ترڅنګ موقعیت لري او له اور وروسته سخت زیانمن شوی. دیگه هر چیز داشتیم و نداشتیم بسوخته دیگه که 3 لک میشه 4 لک میشه. خب میفهمین کلا با این خانه کلا باید اینا مکمل از نو ترمیم شه و در پیکر از مکمل از نو درست شه. خود شما شاهد حالیم دیگه ما نمیتونیم تخمین کرده که چند نفر باشه. د یادونې وړ ده چې تر اوسه د اورلګیدنې له عمل او له امله د اوښتو زیانونو کره شمېر نه دی په ډاګه شوی. د هرات والي د مهاجرت او پناه غوښتنې مؤسسو له مسؤلانو سره وکتل. د هرات والي شیخ مولانا نور احمد اسلام جار د اقتصاد، کلیو پراختیا، بهرنۍ اړیکو مرستیال په حضور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNCHR او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM له مسؤلانو سره وکتل. د هرات والي له ایران څخه د راستنېدونکو ستونزو او ننګونو ته په اشارې سره زیاته کړه چې د کډوالو او راستنېدونکو په چارو کې مرستندوی بنسټونه باید په مناسب وخت کې د مهاجرینو مرستې ته ورسیږي. ورپسې د اقتصاد او کلي پراختیا ریاستونو رئیسانو د اسلام قلعه په صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د سکتور د پروژو او د ملګرو ملتونو د سازمان د فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل او په مناسب وخت کې د مرستو په رسولو ټینګار وکړ. بیا د ملګرو ملتونو د دفترونو په ځانګړې توګه د سرپناه کلستر غړو راستنېدونکو ته خپل فعالیتونه تشریح کړل او خپل راتلونکي او روان پلانونه یې شریک کړل. د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار د ایران د سړکونو او ښار جوړولو وزارت له سلاکار سید حسین میر شفیعي او ورسره ملګري پلاوي سره وکتل. په دې کتنه کې د ایران د سړکونو او ښار جوړولو وزارت سلاکار وویل چې ایراني سوداګر او پانګوال لیواله دي چې په افغانستان او په ځانګړې توګه په هرات کې د قانونو د سړکونو د بیا رغونې او سوداګریزو چارو په برخه کې پانګونه وکړي.
ښاغلی میر شفیع د هرات خاف ریل پټلۍ د جوړولو کار ته اشاره وکړه او ویل چې د هرات خاف پټلۍ د بشپړېدو کار روان دی. په همدې حال کې د هرات والي شیخ اسلام جار وایي چې له هرات سره د ایران سوداګریزه اړیکې او ارتباطات ښه دي او تمه لري چې نور هم پراختیا ومومي. شیخ اسلام جار د سترو پروژو د جوړولو او بیا رغونې په برخه کې د ایران د ګاونډي هیواد ایران همکاري او ښه ګام وبلل او ویل د دغو پروژو عملي کېدل د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو په پراختیا کې مهم رول لري. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې 10 روسي او اندونیزیایي سیلانیانو دغه ولایت ته سفر کړی دی. د دغه ریاست د ګرځندوی امیر وایي چې په دغو سیلانیانو کې 15 د روسیې او 15 نور د اندونیزیا اوسیدونکي وو. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر زیاتوي چې په دغه ولایت کې د بهرنۍ سیلانیانو لپاره لازمي اسانتیاوې برابر کړي دي او اوس هرات د ګرځندوی لپاره مناسب ځای دی. هرات ته د دغه لسو بهرنۍ سیلانیانو سفر په داسې حال کې دی چې 2 ورځې مخکې 15 روسي، ایراني او کاناډایي سیلانیانو هرات ته سفر کړی و. د هرات ادبي ټولنې رئیس او یو شمېر غړو د اطلاعات او کلتور له رئیس سره وکتل. د هرات ادبي ټولنې مشر څرګنده کړه چې په تیر وخت کې له دوی سره مرسته نه ده سوې او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه هیله کیږي چې ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي احمد الله متقي وایي چې د اطلاعات او کلتور ریاست هڅه کوي چې د مرکزي مسؤلانو له لارې د هرات ادبي ټولنې ملاتړ وکړي. الحاج مولوي متقي د هرات ادبي ټولنې له غړو وغوښتل چې د اتفاق اسلام ورځپاڼې د لیکنې په برخه کې له اطلاعات او کلتور ریاست سره همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې د هرات ادبي ټولنه یوه ادبي او نادولتي مؤسسه ده چې له څه باندې یوې پیړۍ راهیسې رامنځته سوې ده. د ارشاد، حج او اوقاف ریاست مسؤلان وایي چې تر دې دمه د دغه ولایت په ښار او ولسوالیو کې له 4,000 خطیبانو او د جوماتونو له امامانو ازموینه اخیستل سوې او دا لړۍ روانه ده. د دې ادارې مشر مولوي سیف الدین عزیزي وایي دا ازموینه د حج او اوقاف وزارت د لارښوونې له مخې په ټولو ولایتونو کې پیل سوې او د هرات ښار په کچه له 1000 کسانو څخه ازموینه اخیستل سوې او دا ازموینه لا هم روانه ده. د دې ریاست مشر زیاتوي چې په دې ازموینه کې بریالي سوي کسانو ته به د فعالیت او یا هم د لمانځه د اقامې جواز ورکړل سي او هغه کسان چې په دې ازموینه کې پاتې راغلي مدرسو ته به معرفي کیږي او د دورو له بشپړېدو وروسته به بیا ازموینه اخیستل کیږي. د هرات ولایت د حج او اوقاف ریاست مسؤلین د دې ازموینې موخه د هرات ولایت د خطبو او امامانو د ظرفیت لوړول ګڼي. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا یو تن د غلا په تور ونیول سو. د هرات امنیه قمندانۍ د اتمې امنیتي حوزې منصوبینو د کشفي راپور له مخې یو تن د غلا په تور د یاد سوي امنیتي حوزې منصوبینو لخوا نیول سوی دی. له دغه کس څخه یو غلا سوی موټرسایکل ترلاسه سوی او اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی. دغه راز زیات غلا سوی موټرسایکل له اسنادو له مخې خپل خاوند ته وسپارل سو. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړم زموږ د همکار محمد نایب حبیبي په غږ کې د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تالا په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. پنجشنبه هرات ښار د ورځ اټکل الواره درجه 14 غوریان اوریاز الواره درجه 14 کراخ د ورځ اټکل الواره درجه 9 او پښتون زرغون د ورځ اټکل الواره درجه 14 اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د مهاجرت او پناه غوښتنې مؤسسو مسؤلانو د هرات والي سره لیدنه. د هرات ښار په اومه ناحیه کې د ورلګېدنې له امله د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ته مالي زیانونه اوښتل. او د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو له لوري د 10 روسي او اندونیزیایي ګرځندویانو د راتګ خبر. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنه حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.